السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ سبق دې ځای پورې را رسېدلی چې مثال د هغه مالدارو چې هغه بخلا وي، نو په شان د هغه خچرو، په شان د هغه خرونو چې تحمل الذهب والفضه، چې په هغې باندې سره زر او سپین زر پراته وي، دا په خپل ځان باندې بار کوي، خو چې کله د خوراک مقرره شي نو هغې بیا وربشي او داسې هغې چې کوم خوراک ته هغه کوي. نو دې نه وروستو صاحب کتاب لیکلی دی چې ستة لا ثبات لها، شپږ داسې څیزونه دي چې د هغې دپاره دوام نشته، استمرار ولا نشته، همیشوالی ولا نشته. نو په هغې کې اول نمبر ظل الغمام، د وریځو سوري. سوري د وریځو ډېره هېڅکله ثبات نشته، همیشوالی د دې لپاره نشته. د وریځو سوري دا ډېر زر ځایله کېږي. دویم نمبر وخلة الاشرار، د بدو خلکو ملګرتیا، دوستي د دې لپاره همیشوالی نه وي، د لږ وخت لپاره دوستي وي او بیا ختمه شي. یو مقصد خو دا دی چې د ختمېدو وجه دا وي چې کله یو سړی د بدو خلکو سره ناسته پاسته کوي، نو د بدو خلکو سره دی شمار شي، نو یا څوک قتل کی، یا دې څوک قتل کی، د خپل علاقې نه وتښتي، بل طرف ته لاړ شي، نو د دې لپاره همیشوالی نه چې خلة الاشرار. دریم نمبر والمال الحرام، حرام مال. که یو سړی هر څومره مال وګټي، ډېر زیات جایداد په هغې باندې پیدا کړي، خو چې کله حرام وي د هغې لپاره همیشوالی نه. څومره چې دا مال په لږ وخت کې د را جمع کړي، دومره په لږ وخت کې دا مال ضایع شي، دا ختم شي. څلورم نمبر وعشق النساء، د زنانو محبت. یو خو د نکاح نه وروسته چې کوم محبت دی هغه دې نه دی مراد، بلکې د دې نکاح نه مخکې چې کوم محبت دی هغه یاري دوستي چې ورته ویل کېږي، عشق معشوقې هغه محبت، نو دغه ته مراد دی چې د زنانو سره دا محبت د دې لپاره همیشوالی نه وي، د دې لپاره دوام نه. او پنځم نمبر والسلطان الجائر، او هغه بادشاه چې هغه ظلم کوونکي، زیاتي کوونکي، نو د ده وخت ډېر زیات کم وي، همیشه لپاره د ده بادشاهت هغه نه پاتې کېږي. او شپږم نمبر والثناء الکاذب، د دروغجن سړي صفت، د دروغو صفت. یو سړي کې یو کار نه دی موجود او په دروغو باندې هغه د چا صفت کوي، نو د دې لپاره همیشوالی نه. دا شپږ څیزونه دي، دا ډېرې اهمې خبرې دي، خو چې تا مونږ یاد کړو. اول نمبر دا چې د وریځې کوم سوري د دې لپاره همیشوالی نه. دویم دا چې کوم بد خلق دي د هغې ملګرتیا دا همیشوالی لپاره قایمه نه. دریم نمبر حرام مال، دا هېڅکله د سړي په کار نه راځي، همیشوالی په دې کې نه دی موجود. او څلورم نمبر عشق النساء، د زنانو عشق او محبت. پنځم نمبر والسلطان الجائر، ظالم بادشاه، د بادشاهت ډېر وخت نه چلیږي. او شپږم نمبر والثناء الکاذب، دروغجن سړي صفت بیانول. دې نه وروستو بیا صاحب کتاب ډېره ښکلې خبره کړې ده. صاحب کتاب وایي چې حرکة الاقبال بطیة، چې مخکې تلل دا ډېر زیات ګران دي، دا په مشکل باندې کېږي. وحرکة الادبار سریعة، او واپس راتلل دا ډېر په اسانتیا سره کېږي، اسان دي، په جلتۍ سره سړی واپس راځي. مطلب دا دی کله سړی به غر طرف ته خیږي، نو دا سړی په ډېر وخت کې بره رسي، خو چې کله یو سړی ښکته طرف ته راکوزېږي نو ډېر زر راکوزېږي. لأن المقبل كالصاعد مرقاتا، بېشکه مخکې تلونکي دا په شانتې د ختونکي دي سیړو ته. چې کله یو سړی په سیړو باندې خیږي، په پوړۍ باندې بره خیږي، نو ده ته خامخا مشکل به وي، ده ته ګرانه وي. یو سړی چې دی کراس کوي بلې ته خیږي، نو دی به ستړي کېږي هم، خو په هغې باندې ده ته مرتبه او مقام ملاویږي. والمدبر كالمقذوف من موضع عال، او واپس راتلونکي دا په شان ته د ویشتل شوي دي د اوچت ځای نه. عال اوچت ځای ته ویل کېږي، موضع ځای ته ویل کېږي، او مقذوف راویشتل شوي ته ویل کېږي. او د
کلاشنکوف دین علاوه پدې کې چې دا کم دغه استعمالي کارتوس دینه مخکې دا کومه حصه چې وی کومه چې دینه اوزي دغه ته مقذوف لکی وشتل شوی. نو دې ځکه صاحب کتاب وایي چې کله یو سړی په مخ کې باندې زی دا مخ کې تل ګران او د دې په موږ یو بل مثال پیش کو غداري چې کله یو سړی په دنیا کې وخت یې نو دا سړی چې کله خپل عزت برابري او په خلکو کې خپل ځان عزت من کوي نو ډیر زیات وخت په د باندې لګي خلکو سره ناس تپاستا حسن سلوک حسن اخلاق دا سي په خاصه طریقه باندې د ملاویدل د خلکو سره ډیر وخت پس دا سړی یو مرتبه ته رسي او چې کله هغه مرتبه ته ورسي دی اوچت مرتبه ته مقام ته ورسي او چې کله یو سړی خپل ځان ذلیل کینو په یو خبرو خپل ځان ذلیل کول شي. حرکه الاقبال بطیه وحرکه الادبار سریعه د مخ کې دلون کې حرکت دا ډیر زیات ګران وي مشکل وي او په سختۍ سره کیږي او واپس راتل دا ډیر په اسانتیا سره کیږي ولی لان المقبل بشک مخ کې دلون کې كالصاعد مرقاتا اغا پشان در خاتون کې دی په سیړې باندې والمدبر كالمغذوف من موضع عالم او واپس راتلون کې دا پشان د وشتل شوی کاست یا سیز دی چې د برن راغورځي یو سړی چې بره چت تخیږي نو په سیړې باندې په قلاره خېږي او چې برن کله غره راغورځي نو سکند په حساب سره ځمکې تر رسیدلی. بیا دې وروسته صاحب کتاب لیکلی دی من مدحك بما ليس فيك من الجميل فهو راض عنك کوم انسان چې ستا تعریف کو ستا مدح بیان کا بما باغ باندې ليس فيك چې هغه صفت پتا کې نه من الجميل د خ صفت فهو راض عنك نو دا انسان ستانه خوشاله دی او راضي دی. یو انسان دی هغه ستانه راضي دی ستانه خوشاله دی نو کپتا کې یو صفت نمی موجود هغه وایي چې د پلان کې صفت پتا کې موجود دی ستامه دا صفت خو یا کچرتا پتا کې یو صفت نمی موجود نو خلق مخ کې بغستا صفت کې چې پلان کې سړی کې دا صفت زما خو نو چې کله دا صفت ستا چا بیان کړو فهو راض عنك پوښ چې دا سړی ستانه راضي دی. ومن ذمك بما ليس فيك من القبح او کله چې وکستا مذمت کو استا بدی بیان کا هغه سګي چې هغه قبیح عمل پتا کې موجود نوي فهو ساخط عليك نو هغه انسان پتا باندې او غصه دي تا نه خفه دي ځکه استا بدی بیان نو کله چې انسان ستا ناراضي وي ستا سره تعلق برابر وي تاسو سره مینه محبت وي ملګرتیا وي در سره نو ثابت کار په هغه باندې خلک او په هر ځای کې باغستا صفت کوي که پتا کې صفت خنم وي موجود نو هغه چې صفت په کې موجود وي او چې کله د انسان سره تعلق خراب وي ملګرتیا در سره نه وي نو بیا که پتا کې خ صفات موجود هغه به نخ کار کوي ستابت صفاتونه بخکار کوي. نو من مدحك بما ليس فيك من الجميل فهو راض عنك چا چې صحمت بیان کو په سکی چې هغه صفت پتا کې موجود نه دي نو پوښتنه چې دا انسان ستانه راضي دي. ومن ذمك بما ليس فيك من القبح او کوم انسان چې ستا بدی بیان کا ستا مذمت یو کو په سکی یا هغه صفت بیان کړه قبیح نه چې پتا کې موجود نه فهو ساخط عنك عليك نو دا سړي پتا باندې خبري ستانه خبري